تا سره پټې رابطې نه وروستو پوره کیسه شوم د کیسې نه وروستو او زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو زما نیازبین لالی یې ووژلو امن دې نه راځي د دې نه وروستو په خپل نصیب باندې ښه ډېر وژاړم لکه د ډمې تماشې نه وروستو ډېره زیاته مننه اوس مې زړه چوي چې څوک جدا ووینم ارمان صاحب اوس مې زړه چوي چې څوک جدا ووینم یو ناګهانه حادثې نه وروستو او اول مې ګوره حافظه وویله بیا مې نظر د حافظې نه وروستو ډېره زیاته مننه نور څه شعرونه درته وایم د ارمان صاحب چې د ستا حال یې ویلی دی باچا لکه غر راغورځېدلی دی باچا چې د ستا حال یې ویلی دی باچا لکه غر راغورځېدلی دی باچا او موږ د ستا په کار کې کار چرته لرو چې تا منلی موږ منلی دی باچا او دی کمکل دی په تا ګوته راکاږي اقبال خپله ځان وژلی دی باچا دوی کمکل دی په تا ګوته راکاږي اقبال خپله ځان وژلی دی باچا او حقیقت نه دغه ټول جهان خبر دی دغه ټول جهان پیغلی دی باچا بالکل یار حقیقت نه دغه ټول جهان خبر دی دغه ټول جهان پې غلی دی باچا او اګري نګري د لیواله غلی کېنه پردی ښار او پردی کلی دی باچا ډېره زیاته مننه نور څه شعرونه درته وایم درمان صاحب بیا به نظم راشم چې سړي نه هغه وخت خطا وشي چې د مینې ابتدا وشي او خلک اقرار د مینې څنګه کوي دغه کیسه د یو ځل بیا وشي خلک اقرار د مینې څنګه کوي دغه کیسه د یو ځل بیا وشي او تا چې پرېښودې یم داسې یم لکه دوران کندر نغلا وشي قربان شم او ملا شریعت کې د دې څه سزا ده که چېرته چا پورې خندا وشي او په بعضې وخت کې زه انسان ته مات شم زمانه بعضې وخت ګناه وشي په بعضې وخت کې زه انسان ته مات شم زمانه بعضې وخت ګناه وشي او لیواله هر ځای کې خوله مه پرانیزه د چا د سترګو دې حیا وشي ډېره زیاته مننه